लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान मार्जिन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई उनकी। له مرکزی حکومت سره د علي امین ګنډاپور جنجال نوموړي ویلي چې افغان کډواله باید له پاکستان څخه په زور ونه ایستل شي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د خیبر پښتونخوا سروزیر علي امین ګنډاپور یوه خبري ناسته کې د افغان کډوالو ایستلو په اړه د مرکزي حکومت د پالیسۍ مخالفت وکړ او ویل چې افغان کډواله باید په زور ونه ایستل شي. پاکستانی حکومت پریکړه کړې چې د مارچ تر 11 نیټې پورې په دغه هیواد کې میشته ټول افغان کډوالو وباسي. د خیبر پښتونخوا سروزیر علي امین ګنډاپور په پیښور کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده. ګنډاپور نیوکه وکړه چې په تیرو وختونو کې هم د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کې له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. نوموړي وویل چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو له پالیسۍ سره په بشپړ ډول موافق نه دی. له خبریالانو سره په خبرو کې علي امین ګنډاپور وویل هغه افغان کډوال چې غواړي د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي باید د پاکستان تابعیت ورکړل شي. نوموړي په دې اړه وویل باید هیڅ مسله نه وي هغه افغانان چې جرمي سابقه ونه لري او په پاکستان کې پاتې کېدو ته لیواله وي تابعیت باید ورکړل شي. خیبر پښتونخوا د افغان کډوالو د تر ټولو سترې برخې کوربه‌توب کوي. په افغانستان کې د کډوالو نړیوال سازمان مشر موتیا موسکون د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره په ګډه کاري ناسته کې له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په تړاو اندېښنه ښودلې ده.